بسم الله الرحمن الرحیم. نوی درس ته ښه راغلاست. زه اوس راځم انزرټ منیو ته. په انزرټ منیو کې د نیو سلاید برخه ده. دا تاسو مخکې لوستې ده. په هوم برخه کې اوس به راسو ټیبل برخې ته. تاسو راشئ ټیبل ته. کله چې ټیبل باندې کلیک وکړئ تاسو دلته کولی شئ چې څومره ټیبلونه ضرورت لرئ هماغومره اندازه باندې رو او کالم ورته انتخاب کړئ. زه راځم دلته یو ټیبل انتخابوم چې 8 رو لري او 3 کالم لري. د ټیبل دغه برخې ته رو ویل کیږي او دا برخې ته کالم ویل کیږي. دغه برخې ته دې ته کالم ویل کیږي. زه راځم په لومړني کالم او رو کې لیکم چې آی ډي، په دویم کې لیکم نیم او په دریم کې لیکم چې مثلا فادر نیم لا ایج لا څه شي چې تاسو لیکئ هماغه ولیکئ. اوس ما سره یو ټیبل برابر شو. اوس به آپشن ته راسو. دلته لیکلي هیډر رو. هیډر رو چې دغه آی ډي نیم او فادر نیم چې ما لیکلي دا په هیډر رو کې دي. که غواړئ چې دا رانه شي دا غیر فعاله کړئ. تاسو وینئ چې هیډر رو په بل حالت کې راځي. بل دلته نور د ټیبل آپشن چې دي ټوټل رو. دغه لاندنی رو معمولا خلک د مجموعې لپاره استعمالوي. کله چې تاسو ټوټل رو انتخاب کړئ تاسو وینئ دلته یو بل رو هم جوړیږي د جمع کولو په خاطر. بل باندډ رو. باندډ رو دته وایي چې د طاق او جفت روګانو ترمنځ فرق وي. تاسو وینئ دا رو یو رنګ لري دا بل رنګ لري. که غواړئ چې دا له منځه ولاړ شي دا یې خواته کوئ. تاسو وینئ چې ټول په یو رنګ ده. که غواړئ چې بیرته راشي بیا دا ووهئ. بل فرست کالم. د لومړني کالم ته تاسو غواړئ چې یو بل رنګ ورکړئ. که غواړئ چې دا انتخاب کړئ. که غواړئ چې آخري کالم ته یو رنګ ورکړئ خاص لاست کالم انتخاب کړئ. که غواړئ چې د هر طاق او جفت کالم ترمنځ فرق په رنګ کې فرق موجود وي دا انتخاب کړئ. تاسو وینئ چې دا یو رنګ ده او دا بل رنګ. دلته ډیزاینونه دي چې تاسو کوم ډیزاین مو خوښ وي هماغه انتخاب کړئ. زه راځم مثلا یو دا ډیزاین انتخابوم. بل شیډینګ برخه ده. شیډینګ ده په نورو شکلو کې شیپس او دغه شیانو کې هغه سوري ته ویل کیږي، خو په ټیبل کې پاور پوینټ کې معمولا ټیبل ته رنګ ورکول کیږي د شیډینګ په واسطه. تاسو وینئ کوم رنګ چې ورکوئ هماغه انتخابیږي ورته. دلته نور برخې هم دي. تاسو کولی شئ چې عکس ورته راولئ، ګریډینټ راولئ، ټکسچر راولئ، کوم چې مو خوښ وي هماغه پیدا کړئ. بل ټیبل بیکګراوند ده چې دا هم هماغسې ده. تاسو کولی شئ چې رنګ ورکړئ، هر شي چې ضرورت لرئ هماغه ورکړئ. بل بوردرز دي. دغه لاین چې تاسو وینئ دته ګریډ لاینز وایي. دا خط چې دلته معلومیږي دا ګریډ لاینز دي. خو که غواړئ چې سم اصلي خط تاسو ورکړئ یو ټیبل ته بیا تاسو له ګریډ لاین استفاده مه کوئ. دلته راسئ بوردرز ورته انتخاب کړئ. زه راځم آل بوردرز انتخابوم. مکمل ټیبل به انتخاب کړم. زه چې آل بوردرز انتخاب کړم تاسو وینئ چې اوس اصلي خط پکې پیدا شوی. که غواړئ چې مثلا په بوردرز کې ډېر خبرې نورې هم دي، غواړئ چې مثلا هېڅ بوردر نه وي، ټول بوردر شي، تنها چوکاټ یې بوردر ولري، تنها پورته طرف بوردر ولري. دا وینئ چې پورته تنها خط لري. که غواړئ چې چپ طرف ولري دا ټول ټیبل کې هم کېږي، خو زه به تاسو په رو کې ښکاره کړم په یوه سیل کې. تاسو وینئ چې لیفټ بوردر مې انتخاب کړو. دلته یو بوردر راغی. تاسو نور ماډلونه هم دي، هر کومه چې ضرورت لري هماغه انتخاب کړئ. داسې بعضې وخت داسې یو لاین ته هم ضرورت کېږي. تاسو کولی شئ چې له دې لاین څخه هم استفاده وکړئ. کله چې مو ضرورت وي داسې لاین څخه هم استفاده کولی شئ. زه راځم بیا دا ټیبل انتخابوم او د ټیبل لپاره آل بوردرز انتخابوم. اوس ټیبل ته مکمل بوردرز پیدا شو. بل افیکټ دي هماغه مخکې چې مې په نور شکلو کې ویلو دا هماغسې دي. کولی شئ چې یو حالت ورته انتخاب کړئ. کولی شئ چې شاډو ورکړئ، یو لاندې سوری ورکړئ. داسې یو واضح سوری مې انتخاب کړم. تاسو وینئ چې لاندې سوری هم لري. بل ریفلیکشن ده چې همدغه شکل داسې یو انعکاسي حالت کې راځي. تاسو وینئ چې همدغه ټیبل ده لاندې په همدغه شکل باندې یو ضعیفه شکل حالت هم راغلی. بل کویک سټایل چې دي دا د خط لپاره دي. تاسو ټیبل خط وینئ چې په هغه کې تغیرات راځي. یو سټایل به انتخاب کړو. دا سټایل به انتخاب کړو. د خط منځ تاسو وینئ چې تور ده او د خط څنګونه سپین رنګ لري چې سپین رنګ ته آوټلاین وایي او منځ چې ده هغه د فیل په واسطه باندې رنګ کېږي. اوس راځم دلته
دلته لیکلي چې تاسو وینئ چې دلته کولی شئ چې د ټیبل د خط رنګ بدل کړئ. زه راځم دا رنګ انتخابوم. اوس وینئ چې رنګ یې بدل شو. بل دا برخه ده د آوټلاین لپاره ده چې تاسو د ټیبل د خط آوټلاین څرنګه وي. اوس سپین ده، ځکه تور انتخاب کړم. تاسو وینئ چې هغه خارجي خط رنګ یې تور شو. تاسو کولی شئ چې د آوټلاین اندازه غټه کړئ، کوچنۍ کړئ، څرنګه مو خوښه وي هماغه رقم انتخاب کړئ. بل داسې حالتونه هم کولی شئ چې آوټلاین یې داسې ډاټ حالت کې وي. بل دلته شاډو دی، ریفلیکشن دی، د خط تاسو کولی شئ چې نور حالتونه هم پکې راولئ، انعکاس ورکوئ، کومه ګلو ورکوئ. ګلو داسې حالت ده چې هماغه آوټلاین یې ضعیفه کوي. دا اوس په ټیبل کې سم نه معلومیږي. زه به دلته یو نیو سلاید واخلم، لا په بل درس کې به بیا تشریح کوم، ځکه چې دا ویډیو کې باید دغه ټیبل مکمل خلاص شي. بل دلته د ټیبل د بوردرز شکل ده. زه مثلا دا انتخابوم، اندازه دا انتخابوم او رنګ سور انتخابوم. کله چې تاسو بیا راسئ له سره بوردرز ورکوئ، زه ټیبل به انتخاب کړم او بوردرز به ورکړم. تاسو به وینئ دغه نوې بوردرز چې ما انتخاب کړي دا نوې حالتونه، اندازه او ټول شیان دغه ټول پکې عملي کېږي. تاسو وینئ چې حالت یې د سیټک حالت ده، رنګ یې هم سور ده. که غواړئ چې دا نوی حالت پکې عملي شي بیا یې اوکې کړئ، نوی حالت پکې عملي سو. بل ډرا ټیبل ده، دا په بل درس کې ولولو. اریزر ده، په اریزر په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې کوم لاین یا بوردرز له منځه ووسئ، کوم چې مو خوښ وي. غواړئ چې دوه سله یو ځای کړئ، له دې څخه استفاده وکړئ. دا و د نن درس، له توجه نه مو مننه.